السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. زي الله ټیکنیکل پاس چې الله ایله بیا هم د ویډیو سره هندرنه مګر په دغه ویډیو کې به تاسو ته د اډموب د اکاونټ جوړولو طریقې ښیم. بعضو ملګرو پوښتنه کړې وه چې موږ څنګه کولی شو چې اډموب اکاونټ جوړ کړو. نو د هغه ملګرو لپاره مې دغه ویډیو راوړې ده چې موږ څنګه کولی شو چې د اډموب اکاونټ جوړ کړو. نو ملګرو په دغه ویډیو کې به د اکاونټ جوړولو طریقه درته وښیم چې موږ څنګه د اډموب اکاونټ جوړ کړو. په نورو ویډیوګانو کې به تاسو ته د اډموب د اکاونټ اپلیکیشن جوړولو طریقه هم ښیم چې په هغه اپلیکیشن کې په یو کلیک سره د 2 څخه هم زیات ډالر تاسو ترلاسه کولی شئ. نو لومړی به تاسو راشئ بروسر ته. نو زه راځم کروم بروسر ته. کله چې بروسر ته راغله دلته به ورته ولیکئ چې ګوګل اډموب. کله چې ګوګل اډموب ولیکئ ګوګل اډموب دا به تاسو ګوګل اډموب په سرچ کې. کله مو چې ګوګل اډموب سرچ کړو نو تاسو به دغه ځای وګورئ، دغه ګوګل اډموب موبایل ایپ مونټایزیشن دغه باندې به کلیک وکړئ. کله مو چې دغه ووهلو نو بیا به په دغه ساین ان اپ باندې کلیک وکړئ. ساین اپ باندې کلیک وکړئ. نو کله مو چې دا باندې کلیک وکړو دلته به تاسو هغه جیمیل آی ډي ور داخله کړئ. تاسو به دلته خپله جیمیل آی ډي ورغکړئ. زه دلته خپله جیمیل آی ډي پیسټ کوم. نیکسټ باندې به کلیک وکړئ. ګورم زه دلته دغه د زما خپل جیمیل دلته شته، زه دغه ور داخلوم. زه اوس دغه جیمیل ور داخلوم. ګورئ زه دغه جیمیل آی ډي ورغکوم ور داخلوم. نو کله چې دغه خپل جیمیل آی ډي ورغکوئ نو تاسو ته دغه دلته به خپل کنټري ورته انتخاب کړئ او دلته به ټایم ورته انتخاب کړئ او دلته به پیسې ور انتخاب کړئ. زه دلته افغانستان کې اوسېږم، افغانستان ورته انتخابوم. کوم ځای کې تاسو اوسېږئ هغه ورته انتخاب کړئ او دلته سلیکشن زون ټایم کې د کابل ټایم ورته انتخابوم او دلته راځم. دلته زه ورته ډالر ورته انتخابوم. بیا راځم داسې کوز به راشئ، دلته به چک مارک ورکئ او دلته به کوریکټ اډموب اکاونټ باندې کلیک وکړئ. نو دلته به یس ټولو ته به یس وکړئ. بیا به نیکسټ باندې بیا کلیک وکړئ او دلته به تاسو خپل نمبر ورکړئ. دلته به وکړئ، دلته به نمبر ورکړئ، دغه به سره ویریفای کړئ. زه نمبر ورکوم. کله چې نمبر ورکړئ دلته به کنټینیو باندې کلیک وکړئ. ورکړئ انوایټ. زه دا صفر ورڅخه لرې کوم. دغه نمبر ما وبخښئ داسې چې خوب کوم ورځې چې ګورم موږ کار کوي نمبر ما غلط ورکړی و. دلته هغې نمبر ته تاسو ته کوډ چې هغه به دلته ووهئ. 8:50 یونین او ویریفای باندې به کلیک وکړئ او کنټینیو ټو اډموب دا باندې به کلیک وکړئ. کله مو چې دا باندې کلیک وکړو دلته به ګیټ سټار باندې کلیک وکړئ.
او دلته به په نو کلیک وکړئ. دلته به یو خپل نوم ورکوئ، چې نوم ورکوئ هغه به ورکوئ. زه وصال ورکوم او دلته به انډرویډ انتخاب کړئ او ایډ باندې به کلیک وکړئ. دلته به نیکسټ کریکټ ایډ اینډ باندې به کلیک وکړئ او دلته به دغه ستاسو بینر ایډ شو، انټرټیشل ایډ شو، ریوارډ ایډ شو. تاسو به خپل اپلیکیشن کې بینر ایډ لګوئ او انټرټیشل ایډ به لګوئ. دلته به سلیکشن دا به وکړئ او دلته به بینر ایډ ولیکئ. بینر به ولیکئ، کله مو چې بینر ولیکئ ډاون باندې به کلیک وکړئ. بیا په دغه ځای کې بیا به انټرټیشل ایډ ولیکئ. انټرټیشل باندې کریکټ اکاونټ باندې کلیک وکړئ ډاون باندې او بیا په دغه ځای کلیک وکړئ. دا تاسو بینر ایډ او هغه ایډونه شولو داسې به یې جوړوئ دلته او بیا به د خپل بینر ایډ چې ده دغه او دغه انټرټیشل ایډ شو دغه به کپي کوئ خپل هغه کې به اپلیکیشن کې به لګوئ. هلته به راشئ نوره کې یو بل مهم کار دغه درې ټکي به وښیي او دلته به کوشئ زه هم ته لاړ شم. هم ته چې کله لاړم دلته به دغه باندې به کلیک وکړئ. دلته به تاسو خپله پته ورکړئ چې کوم ځای کې اوسېږئ، هغه پتې به ورکړئ. زه افغانستان کې اوسېږم، خپله پته به ورکړئ چې دا ځای کې اوسېږم. دلته خوست کې اوسېږم دا ورکوم، اوله په هغه کې خوست دوخمه پته کې زه خوست کې یعقوبي کې اوسېږم. دلته به تاسو خپل ولایت هغه ولیکئ او دلته به پستهاني کوډ ولیکئ او تاسو خپل پستهاني کوډ چې کوم ځای کې اوسېږئ هغه پستهاني کوډ په ګوګل کې سرچ کوئ. زه خپل خوست کې اوسېږم، خوست 2500 یو پستهاني کوډ دی دلته ورکوم او دلته بیا خپل نمبر هم ورکولی شئ او زه سبمیټ باندې کلیک کوم، نمبر مې ورکوم. دا د موب د اکاونټ جوړولو طریقه. د نورو ښایسته ویډیوګانو لپاره زموږ د چینل در سره سبسکرایب کړئ ملګرو. دغه د ستاسو اکاونټ چې دا هغه جوړ شو او په راتلونکي ویډیو کې زه تاسو ته د دغه کار د طریقې هم ښیم، د اپلیکیشن د کار د کولو طریقه هم ښیم.